د دجال لارویان 14مه برخه. د طبیعي درملو له منځه وړل، او دا صرف په دې خاطر طبیعي درمل له منځه وړي چې دوی د عصري خپل درمل جوړ کړي او د هغه د لارې پیسې وګټي. خبرې خو ډېرې دي، خو لنډه دا وایم چې طبیعي درمل هر هغه درمل چې انسان یې په بشپړه توګه صحت ته رسوو. یعنې که یو انسان کې به یو تکلیف پیدا شو، یو مرشته به پیدا شوه، نو چې کله به طبیعي درمل استعمال کړل نو دا به مکمل ښه شو. خو دوی داسې درمل راوویستل چې هغوی ته یې طبي پرمختګ وویل او د وخت سره عصري درمل باندې معرفي شو. او دا هغه درمل دي چې انسان په بشپړه توګه نه ښه کوي، فقط یې ژوندی ساتي او دا صحت ته رسوي چې ته د دوی درمل په دوامداره توګه وخوري. دوی ستا صحت ته نه ګوري، بلکې دوی د خپلو د اربونو ډالرو ګټلو ته سوچ کې دي. نو د بشري تاریخ په پیل کې طبیعت د درملنې لومړنۍ او وروستنۍ سرچینه وه. انسانانو د بدن او ذهن دواړو لپاره د جامع درملنې په توګه بوټو، شات، میوو، طبیعي غوړیو او حتی لمر او اوبو ته مخه کړه. مګر د 20مې پیړۍ په پیل کې یو لوی بدلون پیل شو. د تیلو شرکتونه طبي ډګر ته ننوتل، د لویدیځ طبي ښوونځیو تمویل یې وکړ او د طبیعي اجزاو پر ځای د پټرولیم څخه ترلاسه شوي کیمیاوي مرکباتو کارول پر اساس نوي نصابونه یې پلي کړل. بیا درسره یو لوی کمپین راغی، یعنې لومړی دوی خپل درمل راوباسي، بیا اسلامي طبابت له منځه وړي او په میډیا کې بدناموي. طبیعي درمل بدنام شول، د وروسته پاتې او توحید په توګه ورته وکتل شو. کیمیاوي درمل عصري ساینس او طبي پرمختګ په توګه وستایل شو. یعنې دوی چې کوم درمل راوویستل هغې ته عصري درمل ویل او دا یې ورته ویل چې دغه درمل د ساینس او د عصري علوم په مټ باندې مخته راغلي. یعنې وویل چې ډېر ښه درمل دي، خو بوټي په کمزورو پلمو بندیز ولګول. په داسې حال کې چې زهرجن توکي د تصویب شوي درملنې په توګه بازار موندنه وشوه. په دې توګه د انسان په شعور کې ژوره درز رامنځته شو. خلکو په هغه څه باور پیل کړ چې په درملتونونو کې پلورل کیږي، د هغه څه پرتله چې له ځمکې څخه وده کوي. دوی د خپل بدن د طبیعي درملنې وړتیا رد کول پیل کړل او په تکیه کول یې پیل وکړ. مطلب دا چې نړیوالې کمپنۍ مخکې مو هم په دې خپرونه کړې وه چې بیګ برما دا د درملو نړیوال مرکز دی. په دې کې داسې درملونه جوړېږي چې انسان پرې په بشپړه توګه روغ شي، بلکې انسان داسې حالت ته رسوي چې دا دوامداره درمل وخوري او مونږه د خپل تجارت ورباندې مخته یوسو او پیرګونو ډالر ورباندې وګټو. دا د دجال بله پلمه ده چې طبابت یې بدنام کړ او وروسته پاتېوالی نوي ورته ورکړ. دا په همدې خاطر چې طبابت د مسلمانانو وو، مسلمانانو اختراع کړی وو او دوی اوس هم د دې ټول انجینران، د دې ټول ډاکټران د مسلمانانو له طبابتونو څخه نقل کوي، له دې څخه زده کړه کوي او وروسته خپل درمل جوړوي.